چا سترګو کې چې څومره حرص وي هغومره پر الله تعالی باور کم وي. که ځان سردار جوړول غواړې نو د بدۍ په مقابل کې هم نیکي کوه. بد اولاد د کورنۍ عزت بربادوي او خپل قوم شرموي. د علم ارزښت په عمل کې دی، لږ وي او که ډېر. رښتیا وایه چې تا ته د قسم کولو ضرورت پیښ نشي. خپل نفس حکومت کول پر نور نفسونو له حکومت کولو څخه سخت دی. هغه څوک چې د عقل په سترګو واقعیتونه ګوري هېڅکله به دوکه نشي. که له جاهل څخه جلا شوې پوه شه چې له پوهانو سره یو ځای شوې. په رزق پسې خپل ایمان مه خرابوئ، ځکه رزق په انسان پسې داسې ګرځي لکه مرګ. عقلمند انسان تل په غم او فکر کې وي. انسان چې څنګه غواړي هماغه شان ورسره معامله کیږي. په ګناهونو پښیماني کول ګناهونه ختموي. په نیکیو غرور او لویي کول نیکي له منځه وړي. هوښیار سړی هغه دی چې د خپلې ژبې ساتنه وکړي. د هر شي لپاره زوال شته. غم یوه ورځ خامخا په خوشحالۍ بدلیږي. کوم خلک چې د مخلوق حق ادا کوي دغه خلک د الله تعالی حق هم ادا کوي. غریب هغه دی چې ملګری نه لري. د ټولو له لوی دښمن ستا بد ملګری دی. د حیا حد دا دی چې انسان له خپل ځانه هم حیا وکړي. بهترینې خبرې هغه دي چې اورېدونکی پرې خوشحاله شي او بوج پرې جوړ نشي.